پاکستان له اسلامي امارت څخه غواړي ترڅو د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت باندې وپیژني. موږ له دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو. د ډیورنډ فرضي کرښه څه وخت او څنګه رامنځته شوه؟ ان شاء الله موږ د خپل سرحداتو دفاع ډېر په ښه مېړانه سره کوو. آیا افغانان د خپلې خاورې پر مخ دغه جبري جوړه شوې کرښه مني؟ د دې رقم ته نورم سرحدات ته ټنګونه لګل شوي دي. پاکستان ولې افغان مهاجرین له خپلو کورونو په جبري ډول راباسي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې ځواب شي. تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډیورنډ فرضي کرښه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري له بدخشان ولایت څخه پیلیږي، له نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، قندهار، هلمند ولایتونو څخه تیریږي او تر نیمروز ولایت پورې ادامه پیدا کوي. د ډیورنډ معاهده چې په 1893 زیږدیز کال کې د برطانوي هند او افغانستان د وخت امیر عبدالرحمن خان لخوا لاسلیک شوې، د انګلیسانو لخوا له امیر سره د سیاسي نفوذ د ساحې د ټاکلو لپاره په بین الدولتین بڼه نه بلکې په شخصي بڼه لاسلیک شوې. یعنی دا یوه غیر رسمي معاهده ده چې هیڅ نړیوال مشروعیت نه لري. ترڅو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. د ډیورنډ ځنځیري معاهدې په اساس ټاکل شوې کرښه تر اوسه پورې یو فرضي، خیالي او د کاغذ پر مخ کرښه ده او په بشپړ ډول هیڅ وخت علامت ګذاري شوې نه ده. او موږ له دې سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په مابین کې یو فرضي کرښه ده. د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنۍ سره د اسلامي امارت ځینې مشران ډیورنډ ته تللي او سیمه یې له نږدې لیدلې ده. دا چې دا معاهده له برطانوي هند سره لاسلیک شوې ده او په له منځه تلو سره یاد تړون هم لغوه شوی دی او د تیرو حکومتونو په وخت هم دغه کرښه یوه جبري او په زور منلې کرښه وه، نو ځکه نه له کرښې دې غاړې او نه هم له کرښې هغې غاړې افغانانو ته د منلو ده. انشاءالله آماده دي دلته هر قسم تیري ته هر قسم اقدام ته دوی جواب ویلی شي په ښه مېړانه. بلخوا پاکستانی حکومت د انګریزانو په ملاتړ له ظاهرشاه، سردار محمد داود خان، نور محمد ترکی، حفیظ الامین، ببرک کارمل، ډاکټر نجیب الله، مجاهدینو، حامد کرزي، ډاکټر اشرف غني او اسلامي امارت څخه په بار بار دغې کرښې د رسمیت پیژندنې غوښتنې کړې دي. خو د افغانستان هر حکمران د پاکستانی حکومت دغه غوښتنه رد کړې ده او ډیورنډ یې د افغانستان پر سینه جبري کښل شوې لیکه بللې ده. ډیورنډ فرضي کرښه ستاسو په رنګ څه؟ ما په ډیورنډ فرضي کرښه موږ دې ته تیار یو چې والویش خو څه کوي یوې ګوتې خوڅکولو ته نه پرېږدو. نو موږ دې ته د امارت اسلامي مجاهدین ټول تیار دي چې د افغانستان د خاورې ته نه پاکستان، نه ایران، نه بل هېواد یو هېواد موږ دې ته نه پرېږدو چې موږ فوراً اطلاع وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو سره یو ځل بیا په دغې کرښه کشمکشونه او نښتې رامنځته شوې چې د اسلامي امارت دفاعي ځواکونو پاکستاني لوري ته توند ځوابونه ورکړل. د افغانستان غیور ملت ته موږ دا ډاډ ورکوو چې هیڅکله داسې دا تشویش مه کوه چې د افغانستان په خاوره څوک تجاوز وکړي او یا ولس څوک ارمخته شي.
د اسلامي امارت چارواکو هم ډیورنډ یوه فرضي کرښه بللې ده او په بار بار یې ویلي دي چې هیڅکله یې هم په رسمیت پیژندلو ته تیار نه دي او دغه راز زیاتوي چې د خپل سر په بدل کې به له خپلې خاورې څخه دفاع کوي او هیڅ چاته پرې د تیري اجازه نه ورکوي. څو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. انشاءالله موږ د خپل سرحداتو دفاع ډېر په ښه مېړانه سره کولی شو. انشاءالله آماده دي دلته هر قسم تیري ته هر قسم اقدام ته دوی جواب ویلی شي په ښه مېړانه باندې. دا ټانک چې دی دې رقم ته نور هم سرحداتو ته ټول دا ټانکونه لېږل شوي دي. دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سلونه زیات پوستې فعالې کړي په دې فرضي کرښه باندې او الحمدلله ښه منظم دي ملګري. په اخره کې ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د امارت اسلامي ټول مسؤلین هغې د چا فرمایشات نه مني او انشاءالله تعالی د خپل ځمکني بشپړتیا دپاره هر قسم قربانۍ ته چمتو دي. پاکستان ولې افغان مهاجرین له خپلو کورونو په جبري ډول راباسي؟ پاکستانی لوري بیا پر اسلامي امارت د فشار اچولو لپاره کله تورخم لار بندوي، کله د پاسپورت بهانه کوي او کله بیا افغان مهاجرین په ډیر ظلم او زیاتی سره له خپلو کورونو څخه کډې کولو ته اړ باسي. خو د دې هر څه سربیره افغان ولس دې ته نه تیاریږي چې ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني، ځکه چې دغه کرښه د افغانستان پر وجود جبري کښل شوې کرښه ده. د هیڅ چا تجاوز هم نه منو، یو ټک هم د چا دې خواته نه منو. تیر وختونو کې ول دا حالات خلک کډې کړي، خلکو کورونه بمبارېدل، خو اوس الحمدلله د یو ډز اجازه هم چاته نه ورکوي. چا گزاره موږ په ځان نسو منلی، د چا واره موږ په ځان نسو زغملی او هېچا ته اجازه هم نه ورکړو چې زموږ حدود مات کړي یا زموږ استقلال ته صدمه ورسوي.